دا په لغمان کې موږ د مایانو فارم جوړ کړی دی. دا اول ځل دی چې موږ په لغمان کې د مایانو فارم جوړوو. تر دې پخوا هم خلکو دلته د مایانو فارمونه جوړ کړي ول. اوس موږ دا فارمونه 2 حوضونه موږ امتحاني جوړ کړي دي او په دې کې مو شاوخوا 2500 مایان خوشي کړي دي چې نیمایي په یو حوض کې دي او نیمایي په دې بل حوض کې دي. نو د کورونا له وجې نه زموږ د ماهیو دا د غټېدو بهیر چې دی دا یو څه سږکال تېر کال البته دا اوس پای ده د دې کال نو دې کې وځنډېده که نه اوس به موږ د خوراک لپاره بیخي بازار ته مایان وړاندې کړي وی او ملګري به هم راتلل دلته مو په ماهیو باندې مزې کولې په لغمان کې. نو اوس په دې ژمي کې موږ مایان خوشي کړي دي شاوخوا 3 میاشتې کېږي. تر اوسه ویده دي لا تر اوسه پورې مایان راویښ شوي نه دي. خو موږ کوشش کوو دا نږدې نه ته وښیه ورته د خوراکي رانږدې که ورته کمره ښه ډېره. دا خوراک موږ اوس لږ لږ ورته شروع کړی ده. که څه هم مایان ډېر پسې راخیږي نه په دې پسې خو موږ دا ورچوو. نو په دې یو څو ورځو کې چې له خیره سره د هوا یو څه ګرمه شي نو ماهیان به راووځي او دا د ماهیو کاروبار چې دی او د ماهیو فارمونه جوړول په افغانستان کې یو بهترین کار دی، د ډېرې زیاتې ګټې کار دی. هغه ملګري چې ځمکه لري او اوبه لري، روانې اوبه البته دا غواړي چې روانې اوبه ولري، حتما دې د ماهیو فارم جوړ کړي. بهترین د ګټې کار دی. یعنې تاسو کولی شئ په حوض کې ژوندي مایان په یو رستورانټ باندې خرڅ کړئ. هغوی تاسو ته ور له مخه ټولې پیسې درکوي. څومره چې تاسو ډېر په حوض کې ورته ساتئ نو تاسو ته هغومره ډېره ګټه رسېږي او ډېرې پیسې حوضونو د رستورانټونو والا درکوي. زه خو وایم په افغانستان کې هغه خلک چې دوی په سرکاري وظیفو یا نورو وظیفو پسې ګرځي او ځمکه لري، روانې اوبه لري، حتما دې د کبانو فارمونه په خپلو ځمکو کې ساز کړي او ګټه دې ترېنه واخلي. یو څو کسه نور هم له ځان سره مصروفولی شي دوی او له دغې بهترینې لارې نه حلاله ګټه کولی شي. نو دا ملګری به حوضونه داسې تاسو ته یو چکر پې درکړي، حوض به تاسو ته وښیي او زه به دې ماهیو ته د پاتې خواړه ور واچوم. مننه. د دې لپاره همدومره بس، نوره بل ته واچوم. لږ ور واچوه بیا هغې بل سره. که موږ او تاسو چېرته په خپل هیواد کې دننه د ماهیو دا ډول فارمونه جوړ کړو، موږ به د پاکستانیو ماهیانو چې هغه 3 میاشتې 4 میاشتې حتی 6 میاشتې په لارو کې په کنټینرو کې بند وي او خراب شوي وي چې هغه روغتیا ته هم زیان لري، له هغو ماهیو نه به موږ او تاسې ځانونه ډېر په اسانۍ باندې خلاص کړی شو. موږ د دې حوض شاوخوا شفتالو هم کرلی دي او اصیل ګلاب مو هم کرلی دي چې راتلونکي کال کې به یو بهترینه منظره هم شاوخوا جوړه کړي او زښته ډېر خوند به موږ او تاسې ټول ترېنه اخلو. زه به دې بل حوض کې هم دلته دې ماهیو ته خواړه ور واچوم چې دا بېچارهګان له لوږې رشکمړه نه شي. دا لاسونه لږ لامده دي، دا به ورته وچ کړم. ته دغه خواړه چې ورچوم دا هم بیا ورته وښیه دې ملګرو ته چې دی ترېنه خبر شي. مقصد دا د بهترینې، حلالې، روانې او ورځنۍ ګټې کار دی. باید ټول ملګري پیل کړي. او دغه خوندور خواړه ماهیو ته ورکړي چې هغوی مزې پرې وکړي. دا بیا یو وخت راځي چې کوم ځای کې تاسو خواړه ورچوئ ماهیو ته، همغه ځای کې ټوپونه وهي او داسې یو غټ پوره سیل د ماهیو راځي د دې خوراک ځای ته
اوس دوی ویده دي ماشومان هم دي ډېر نه پرې پوهېږي ځکه مخې ته نه ورته راځي